د خپلې میرمنې په مزاج باندې ځان پویول دا یو ډېر لوی هنر دی. په دې ویډیو کې تاسو ته داسې معلومات درکوم چې یو څو داسې ضروري کارونه دي که هغه کارونه تاسو خپلې میرمنې سره وکړئ، خپلې ښځې سره، نو ځان به درنه قربان کړي او ستاسو به ژوند د خوشحالو ډک شي. ځکه چې ډېر کسان دي هغوی موږ ته همدغسې میسیجونه کوي، دا معلومات غواړي چې د هغوی په کور کې مسایل دي، نو دغه مسایل څنګه ختمېدلی شي. د ټولو نه اول خو دا خبره په یاد ولرئ چې دا ویډیو خامخا تر اخره وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. همدغسې تازه ترین معلومات به تاسو سره شریکیږي. قدرمنو، اول یوه خبره چې ډیره ضروري ده هغه دا چې صبر دی. ځینې خلک یا هلک او جینۍ یعنې واده کړي هلک او جینۍ چې کومه وي یا تازه واده شوي وي، هغوی کې په زیاتو کې صبر نه وي. دغه صبر نه ساتل انسان تر دې حده پورې رسولی شي چې د ښځې او خاوند ترمنځ طلاق هم پیدا کولی شي. د ټولو نه لومړی خبره چې سړي ته او ښځې ته پکار دی، نو صبر ډېر زیات ضروري دی. دویم دا چې سړي ته پکار دی چې خپلې ښځې ته وخت ورکړي او د هغې احترام وکړي. ځینې سړي داسې وي چې هغوی په کار کې مصروف وي، چې کله هم کور ته راشي نو بیا په موبایل کې مصروف شي، خپلې میرمنې ته وخت هم نه ورکوي او د هغې احترام هم نه کوي. په وړه وړه خبره جنګونه یا مور پلار کنځل یا بدې ردې، نو داسې نه وي کول پکار. دا هم ستاسو په منځ کې یو ډېر لوی ګیپ یا یو ډېر لوی فاصله پیدا کولی شي. دې کار نه ځان وساتئ. دریم خبره چې په مخکې خبره کې تېره هم شوله، هغه ښځې ته مور پلار یا د هغې وروڼه د هغې کورنۍ کنځل دي. که تاسو خپله سوچ وکړئ چې ستاسو که څوک مور پلار وکنځي څومره غوسه درځي، همدغسې ښځې ته هم مور پلار کنځل هغې ته غوسه ورولي. د هغې مور پلار ته احترام وکړئ، د هغې مور پلار خپل مور پلار وګڼئ او خپله ښځه پوه کړئ چې ستاسو په کور کې مور پلار چې کوم وي د هغې ډېر زیات احترام وکړي. خو ضروري خبره دا ده چې تاسو کله هم د ښځې د کورنۍ احترام وکړئ، هغوی به هم ستا د کورنۍ اټومیټیک احترام کوي. نو په دې خبرو کې ډېر زیات باید فکر وکړی شي. کله هم چې داسې د صبر نه کار واخیستل شي، خپلې ښځې ته وخت ورکړی شي، د هغې مور پلار ونه کنځل شي، نو په دې سره بیا خپل منځ کې مینه زیاتېږي او ممکن ده چې ښځه به ستاسو نه خپل سر مال جان قربان کړي. نو امید لرم چې ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي. ویډیو لایک کړئ، نور تازه ترین معلوماتو لپاره او خبرونو لپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ.